حضرت موسی علیہ السلام دا یو فرعون و دا غپ زمانہ کیو فرعون دا مصر دا بادشاہ لقب باو او چه دا مصر کم بادشاہ با دا قبطیانو نو قبط یو قومو او دا غین با دا مصر بادشاہ نو ار یو تبع فرعون وی فرعون لقبو او دوی تقریبا 10,000 کالا یا یو 10,000 کالا دی حکومت کرے دی فرعونیان 3,000 سال 3,000 کالا دی حکومت کرے دے 3,000 کالا یو 10 خاندانونو 3,000 کالا حکومت کرے او چې دا کم د موسی علیہ السلام دا زمانے فرعونو دا د عیسی علیہ السلام نه تقریبا 1,500 کالا مخکې تیر شوی 1,500 کالا مخکې دبا پا بنی اسرائیل ډیر ظلم کو بنی اسرائیل سوکو د یعقوب علیہ السلام اولاد کله چې یعقوب علیہ السلام سره د خپل زامنو مصر ته راغی یوسف علیہ السلام له ملاقات لنو دا په مصر کې آباد شو نو دا هغې کې څومره اولاد و هغې ته به بنو اسرائیل وی اسرائیل د یعقوب علیہ السلام لقبو نو د قبطیانو په هغې ډېر ظلمونه کول قصه اوږده ده بیا به درته بل وخت وکړم خو موسی علیہ السلام د فرعون په کور کې لوی شوی مور صندوق کې اچولو تاسو ته قصه معلومه ده د فرعون په کور کې لوی شوی دی د شهزاده شکل یې ځکه د فرعون د خدای دعوه کړې و خلکو به د موسی علیہ السلام ډېر قدر کو ډېر عزت به یې کوه ځکه هغوی به دا د فرعون لی پالک بچی دی دا څه ورته وایي متبنا په زویوالی چې چا نیولي دا د هغه بچی دی د هغه په محل کې لوی شوی نیازبینو او ذاتی الله د د پیغمبره فیصله کړې وه نو پیغمبر د عیبونو نه پاک هیڅ عیب پکې نو خوبصورت او خشته او وجود یې ښه برابر وجود د پیغمبر وجود دا په امت کې خشته وجود یې نه ډېر اوږد یې نه ډېر لنډی وي نه ډېر غټ یې نه ډېر نری وي نارمل وجود چې څه ته ویلې کېږي خشته وجود مضبوط پهلوانۍ والا وجود ښکلی و حضرت موسی علیہ السلام خشته او خمزیدار اعلی جسامت وجود یې لره طاقتمند بار بګرځېده چکرې به یې والې خلقو به یې قدر کو عزت به کو ولې ځکه دا زمونږ خدای فرعون ته به خدای وی دا زمونږ خدای په بچي نیولی دی په زویوالی نیولی یو ځل روانو په مصر کې چکر و یو د فرعون قومي و یو د موسی علیہ السلام د بني اسرائیلو قومي و دواړه یو بل سره په جګړه موسی علیہ السلام ورغی هغه بل ته مطالبه وکړه هغه چې کوم بني اسرائیل هغې ته خو پته وه چې دا زمونږ د قوم کس دی خو د فرعون محل کې لوی شوی دی هغه په زویوالی نیولی دی او موسی علیہ السلام ته پته وه چې زه د قبطیانو د فرعون د قوم نه نیم زه د بني اسرائیلو د قوم نیم خو زه د فرعون په خاندان کې په قوم کې لوی شوی هغه د خپل خاندان بني اسرائیلی د موسی علیہ السلام نه مدد وغوښته ویې راشه زما مدد وکړه ځکه د فرعون دی قوم والا به د موسی علیہ السلام په دې قوم ډېر به ظلمونه کول دی به یې وهل چا به دې تپوس ته شو کول والټه کول به الحمدلله دا به یې والټه کول چا به یې تپوس ته شو کول د زمیندارۍ کارونه به یې پې ټول کول د لیبر او د دیاړي مارۍ کارونه به یې پې کول پیسې به یې کله ورکړې او کله نه د چولیتوب کارونه به یې پې کول لختي مختي به یې پې صفا کول که پیسې به یې کله ورکړې او کله نه او چې هر څومره به د فرعون د قوم سړو د بني اسرائیل اوډه وال به تپوس به یې ترې نه شو کول نه به پولیس والا اف آی آر کټ کو او نه به جج د دوی څه شکایت اورېد د سم مظلومانو خادمان د غلامانو جندو هغه آواز وکړه موسی علیہ السلام ته یې راشه دې سړي نه مې خلاص کړه ما وهي موسی علیہ السلام ورغی لا ولې صلح کوله لکه مه کوئ خو هغه فرعوني ظلم کو په دې سړي باندې موسی علیہ السلام له غصه ورله چې زه درته وایم سم شه په قلار شه ولې پې ظلم کوې لرګي پې وړی او که هر څه پې وړی خو ظلم ولې پې کوې زه درته وایم په قلار شه ظلم مه کوه خبره دې مني او ته زیاتې کوې ظلم کوې خو د فرعون د قومو دا بني اسرائیلي ورته داسې ښکارېدل دا اسرائیلیان چې دا
زمونږ غلامان دي چې هر څه ورسره کوو موږ نه څوک تپوس نشي کولی هغه سړی موسی علیه السلام سره رانیغ شو چې ته ته منځه وځه هغه وایي دا چېرته کیدی شي هغه یو سوک ورکړه هغه فرعوني له د فرعون قوم والا له یو سوک یې سنګ ورکړه خو د موسی سوک و په ځای پرېوته او مردار مړ شو موسی علیه السلام حیران دی چې خدای دا مې څه وکړل ما خو وجه نه ما خو ولا دب خو ما خو ورته عقل خو ما خو د مرګ په نیت باندې دله سوک نه دی ورکړی پروردګاره دا مې څه وکړل اوس دا هېڅوک نه دی خبر یو الله خبر دی یو هغه خبر و چې دا کم مړ شو یا دغه د بني اسرائیلو هلک خبر دی بل چاته پته نه لګي لیکن الله ته خو پته لګي موسی علیه السلام نه وروسته پیغمبر جوړېږي بس هغه په زړه کې الله ته ملامته شو چې یا الله دا مې څه وکړل دا خو ما زیاتې وکړو ما خو د مرګ په اراده نه دی والی خو سړی ولګېد مړ شو ما خو ته سوک سته په سوک خو عموما څوک نه مري په سپېړه خو څوک نه مري ما خو سپېړه ورکوله ما خو ته سوک سته په سوک په موکه خو څوک نه مري ما ته څه پته وه چې په یو موکه کې نه د مرګ دی دا به څه وکړل نو چې اوس موسی علیه السلام الله ته سوال کوي نو په کوم صفت کوي په رب سره ما د قرآن شریف آیت درته وی ودخل المدینة على حین غفلة من اهلها داسې وخت کې ښار کې ګرځېده چې خلک اودو لکه د غرمې وخت ووجد فيها رجلين يقتتلان دو کسانو یو بل سره په جګړه لګیا دي هذا من شیعته وهذا من عدوه یوې د ډلې نه دی بل د فرعونیانو د قوم نه دی واستغاثه الذي من شیعته على الذي من عدوه هغه وی راشه زما مدد د فرعون د دې ظالم نه مخلاص کا فوکزه موسی فقضى عليه اوس موسی سوی هذا من عمل الشیطان انه عدو مضل مبین دا خو شیطان زه تیر واستم دا دی وی چې شیطان تیر وستم دا خپل عاجزي کوي په حقیقت کې شیطان نه دی تیر وستی هغه خو ادب ورکاو خو لکه یو سړی دی هغه د خپل پلار په مخ کې وایي چې بابا ګناه نی خو پلار ته خپوي ګناه نی خو پلار ته نه خپوي یا معمولی غلطی به پلار ته خپوي نو دی پلار ته څه وایي بابا زه ډېر مجرم یم ماما دقه رنګې هر پیغمبر که ګناه نه وي کړې خو د الله په حضور کې ځان ګناهګار ګڼي که ګناه نم کړي خو د الله په حضور کې ځان ګناهګار ګڼي که جرم یې نه وي کړی خو د الله په حضور کې ځان مجرم ګڼي الله دا هر چا نه بالاتر که مونږ الله ته محتاج یو پیغمبران هم الله ته محتاج دي که مونږ الله ته جاړو پیغمبران هم الله ته جاړي او که مونږ په دې یریږو چې الله م ونه نیسي پیغمبر هم دغسې یریږي چې الله ته زما مواخذه ونه کړي نو او ته بیا څه وایي دلته اوس قال ربي اني ظلمت نفسي ګوره لفظ د رب استعمال موسی علیه السلام وی رب اے زما رب ربی اے زما رب څومره ښکلی لفظ دی اے زما رب انی ظلمت نفسی ما په ځان زیاتې کړې حالانکه ادب یې ورکو اوس ته یو سړي له ادب ورکې د هغه مقصد او بل حربي مو سړی دار حرب والا اوس خبره نشته او هغه ادب ورکو هغه ظلم کو ظالم ته به خامخا ادب ورکې او هغه پکې مرګ نو لیکن الله ته ځان مجرم حسابوي مجرم نه دی خو د خپل عاجز اظهار کوي د الله د لوی اظهار کوي الله ته ځان مجرم حسابوي نو سوي ربي اني ظلمت نفسي فاغفر لي ما وبخا فغفر له انه هو الغفور الرحيم الله ما وبخ ځکه مې معاف کړ چې هغه نیت د قتل نو اراده د قتل نه وه کم سوک چې ورکو دا سوک د قتل دپاره نه دی عمل هم د قتل نه دی په سوک څوک مري لکه چې څوک چاله سوک ورکي په سوک خو څوک نه مري نه نیت د قتل نه اراده د قتل نه عزم د قتل دې سړي پسې چې کوم خپیو چې ته کړی د دام د قتل اراده نه وه او چې سوک یې ورکړی نه سوک څه په ټوپک په ګولۍ ویشتل نه دي سوک څه په ګاډي څوک وهل نه دي سوک څه په غټ کاڼي ویشتل نه دي سوک وضع عرفا شرعا عقلا د مرګ دپاره هم نه ده لیکن بیا هم د الله په دربار کې زموږ طالبان وایي حسنات الابرار سیئات المقربین ځان مجرم ګڼي
ځکه ما ظلم کړی، ما زیاتې کړی، ځان عاجزه ګڼي. د پیغمبر معمولی خبره ده خلاف الاولا زمونږ طالبان ورته وایي نه غوره خبره د پیغمبر د الله په دربار کې ډېره لویه خبره ده، لویه خبره ده. عام سړی چې جرم وکړي موږ وایو خیر دی، خو که زمونږ طالب وي او نږدې طالب وي جرم وکړي موږ له سخته غوسه راځي، وړه غلطي وکړي موږ له سخته غوسه راځي. ته زما نږدې طالب ما سره خوا کې ناست دی، ته دا غلطي ولې کوې؟ او که د دې نه غټ جرم عام سړی وکړي نو موږ وایو پروا نشته. نو چې څومره نږدې وي څومره قریب وي هغه مرده باندې غوسه ډېره راځي، هغه مرده باندې قار ډېر راځي. نو پیغمبر یریږي که زه داسې کار هم وکړم چې هغه غوره نه دی هم الله په دې هم غوسه کېږي، غوسه ډېره زیاته ورځي. نو ځکه خپل عاجزي او د الله لویي رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی ما وبخا، نو الله فورا وی غفر له ما وبخل، انه هو الغفور الرحیم. الله بخون کې دی چې الله ته ما وبخا، الله بخون کې دی او ډېر مهربان. یو حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای یو سړی ګناه وکړي او دی وی الله ما وبخا، الله وی ما وبخا، دوباره دا ګناه بیا وکړي وی الله ما وبخا، بیا مې وکړه خدای، الله بیا وبخا. درې باره دا سړی دا ګناه بیا وکړي چې درې باره دا ګناه وکړي یا الله ما خو توبې وویستې خو بیا مې دا ګناه وکړه. ربي انی اذنبت ذنبا، ما خو بیا دا ګناه وکړه، فاغفر لی، ګوره رب لفظ استعمالی، بیا به نه کوم، بیا به نه کوم، لومبي ځل هم وایي بیا به نه کوم ویږي، په دویم ځل بیا وایي ما وبخه نه به کوم بیا وکړي، بار بار وایي نه به کوم بیا وکړي، نه به کوم بیا وکړي، او بیا چې وایي نه به کوم یا خدای ما خو تا سره څو ځله وعده وکړه چې دا ګناه به نه کوم، بیا مې وکړه الله ما وبخه. زما رب څه وایي؟ زما مهربان رب څه وایي؟ العلم عبدي ان له ربا یغفر الذنوب. زما د بنده دا علم دی، زما بنده ته دا پته ده چې د ده یو رب شته او ګناه بخي. زما دی بنده ته دا پته ده چې د ده یو رب شته او هغه رب ګناه بخي، بل څوک نه بخي. غفرت له ولا ابالي، زه بنده چې څه دی خوښه یې کوه ما بخلی وړو پروا مې نشته. نو موسی علیه السلام الله نه دعا وغوښته او قرآن وایي فغفر له، الله معاف. سبا بیا لګیا دی چکر وایي په مصر کې، همغه پرونی بني اسرائیلي چې دی هغه رزیل بل چا سره په جګړه دی. اوس د دې پروني بوړي اطلاع خو د بادشاه دربار ته ورسېده د فرعون. دا فرعون د قوم سړی چا وجلی دی، قاتل نه دی معلوم. فرعون اعلان وکړ چې دا سړی ونیسئ هر چا چې وجلي. هغوی اطلاع وکړه چې دا زموږ سړی وجلی شوی، چا وجلی پته نشته، معلومات وکړئ چې چا وجلی څه سزا وله ورکړو. دا خو پته نه وه چې موسی علیه السلام وجلی. سبا دی بیا 40 قدمې کوي، هماغه د موسی علیه السلام د قوم سړی بل چا سره لګیا دی په جګړه، چې بل چا سره په جګړه دی. موسی علیه السلام ته آواز وکړه راشه ما دنه خلاص کړه. هغه وی یاره رزیل خو ته پرون د یو سره جګړه کوله، نن د سره جګړه کې. قال رب بما انعمت علی فلن اكون ظهیرا للمجرمین. بس تا په مې احسان وکړ بیا به داسې نه کوم، بیا به د مجرم ملګرتیا نه کوم. فاصبح بالمدینة خائفا یترقب، یریږي او تپوس کوي، سوچ کوي چې زما دا سړی وجلی چې بادشاه ته به پته لګېدلې که به نه لګېدلې. فاذا الذي استنصره بالامس يستصرقه قال له موسی انك لغوی مبین. موسی علیه السلام ته آواز کوي پرونی دی راشه، راشه د سره مې جګړه ده په ما ظلم کوي. هغه وی حرامي ته انك لغوی، ته ګمراه ته، روان ته، ښکاره روان ته. پرونم جګړه او ننم جګړه. او چې بیا څنګه راغی نو د خپل قومي ته سپېړه نیغه کړه چې څه روانې
هر چا سره جګړې پرون یو سره جګړه کوله نه بل سره جګړه کوله خو چې سپېړی نیغه کړه هغه وی خو کمال یې سوکره وباغه خو ما هم بېغمه کوي فلما أراد أن يبتش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين پرون دی وته سوی وی موسی سکه یو د پرون وجلې دی ما وجنه ته پزماکه کې ځان نه غټ زورور او بدمعاش جوړه نه سکه هغه سړی واورېدله دا فرعون د قوم چې و دی ورته وایي چې پرون دی یو وجلی دی نن ما وجلی بس هغه ته پته ولګېده چې دا پرون سړی خو هم ده وجلی پټس لاړ د فرعون دربار ته وی صاحب د پروني سړي قاتل مې معلوم کو وی څوک دی وی یو سړي ما سره جګړه کوله او موسی علیه السلام راغی موسی او هغه ته دمکی ورکړه چې تا پرون هم جګړه کړې ده نن هم جګړه کې هغه ورته وی چې ما نو هغه موسی دته سپېړه نیغه کړه چې ما سره په جګړو نو هغه ورته چې پرون دی وجلی ما هم وجلی دی نه پته ولګېږي چې پرونی سړی موسی وجلی فرعون فورا میټینګ راوړ پښتانه وایي که نه وی دیوالونه لوی اوس هم ډېر خلک وایي پلان کې مې مړ که پته به ونه لګي پته لګي دا غلطه خبر چې پته نه لګي پته لګي او که انسان ته پته ونه لګي نو الله ته پته لګي پته لګي دا نه چې نه لګي دا غلطه خبره چې نه لګي پښتانه دیوالونه معلوم دا دې ګوره موسی پټواله سړی پته ولګي راون بیٹنګ راوغوښته څوک فیصله په دې وشو چې به موږ به دا موسی راونیسو او به ټیک تا او دا به موږ مړ به ځکه پرون زموږ د قوم سړی یې وجل یو نیک سړی و د فرعون د قوم نیک سړی راغی موسی علیه السلام له او ورته وی ستا متعلق مشوره ده وجدي دي خپې وباس بل علاج دې نشته قرآن شریف کې الله سوی وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين نو او توي چې قوم ستا متعلق مشوره کوي وجني دي ځان موسی علیه السلام پوه شو چې واقعي اوس خو مې پرېږدي نه ما خو مړ کوي نو روان شو لاړ مدین ته لاړ یوازې لاړ مدین ته نه ورسره ډوډۍ شته نه ورسره اوبه شته او مدین کافي لرې دی او په لاره چې کومې صحراګانې دي وادي سینا او ډېرې لویې صحراګانې دي هغه صحراګانې ما کتلې دي په هغه صحراګانو کې روان دي او علما لیکي مفسرین چې په لاره به یې د ونو پاڼې خوړې د ونو پاڼې لګیا دي خوري په هغې خپله ګزاره کوي مدین ته ورسېد بغیر د سورلی نه بغیر د ملګري نه بغیر د توشې نه توخه نشته دقسې لاړ مدین ته او ځان یې وویست چې مدین ته لاړ قرآن شریف کې الله فرمایي دې راته بیا معنا کوم ولما توجه تلقاء مدین قال عسى ربي ان يهديني وربي لفظ رب استعمال ربي قريب ده چې زما رب ما تلار برابر کې سواء السبيل ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالت لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الذل فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير مدين تورسید دلته و صحرا و پاغه کی و پیو اگه کویله به خلق راتله و گڑه چیله و خان به پیو بکول نو اگه غټه بورقه و لسو کسانو برستا د اوخ سرمن به ګنډلې و د هغې نه به بورقه جوړه کړې وه لسو کسانو به هغه بورقه رستا نو په هغه حوض کې د کوي په غاړه چې کوم حوض و په هغې کې به هغه اوبه اچولې نو هغه اوښانو او ګډو چیلو به هغه اوبه څښلې موسی علیه السلام چې راغی قوم لګیا دی اوبه څاروي اوبه کوي یو دوه جینکې د سوري لاندې ولاړې د هغوی سره ګډې چیلې دي هغوی هغه خپله ګډې چیلې ته چوکه نیولې د اوبو ته یې نه پرېږدي موسی علیه السلام د هغه جینکو نه تپوس وکړو
دا تاسو ولې ګډه چیلې نه اوبه کوئ ګډه چیلې م اوبو پسې زور کوي تږي دي او تاسو یې تزمنې کوئ فمن دونهم امرأتان تزودان ولې هغې وی چیرې دا خلک زورور دي دوی چې لاول دا خپل څاروي اوبه کړي نو وروسته به مونږ ګډه چیلې اوبه کوو مونږ نه پرېږدو که دا مونږ دا ګډه چیلې ورلې مونږ وهي او دا ګډه چیلې راله وهي دا ظالمان دي نو چې دوی دا خپل څاروي اوبه کړي او دوی لاړ شي نو بیا به مونږ دا خپله ګډه چیلې ورولو نو بیا به یې اوبه کوو دوه قوله دي یو قول کې راځي چې موسی علیه السلام خو بهادر انسان و نیغ ورغی زور یې ولګاو کوی ته ځان ورسو بې راوویستې حوض یې ورته ډک کړه بلکې راځي چې صبر وکړه موسی علیه السلام دا راجع چې قوم کله لاړل هغه ظالمانو هغې په کوی باندې سر کېښود هغه سر چې نهو لسو کسانو به هغه تیږه اوچتولی شو یو کس به نه شو اوچتولی ای پې د پاسه کېښوده چې زمونږ د اوبه څوک خرابې نه کړي اوبه څوک ګنده نه کړي اوبه راله څوک خرابې نه کړي او په حوض کې څه لږې غوندې اوبه پاتې شو لږې شان پاتې شوې موسی علیه السلام چې وکتل چې دا جنکۍ غریبانانو خو ګډې چیلې ایسارې کړي دي دا خو ډېرې لږې اوبه دي بس ورغې او هغه تیږه د کوي په سر چې اتو لسو کسانو به اوچتوله هغه یې په یوازې اوچته کړه ښوی کړه د پیغمبر طاقت مضبوط دی هغه بورقه چې لسو کسانو به رایستله په یوازې یې راوویسته حوض یې ورته ډک کړ ویې راشئ شا به یې دا څاروي مو اوبه جنکو څاروي اوبه کړل په کوی یې واپس تیږه کېښوده جنکۍ حیرانې دي چې خدای دا سنګالک دی دومره مضبوط او دونه پهلوان چې لس کسان کم کار کوي په یو سر یې دی کوي جنکۍ خو لاړې کور ته موسی علیه السلام ته په خپله جنکو وې و ابونا شیخ کبیر وي زمونږ پلار بوډا دی او ښه بوډا دی او مونږ دغه دوه لوڼه یو زامنې نشته دي نو مونږ دا څاروي به کوو چې جنکۍ لاړې نو موسی علیه السلام سوري له راغې تولا الى الظل سوري راغې سر یې ولګ بیا څه وایي اورخه بیا وایي ربي اني لما انزلت الي من خير فقير بیا چاته سوال کوي رب رب او دا الله لفظ دا رب استعمالی ربي ای زما رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر دو خبری دی یو ستا خیر گوره تور که بل سو که نشی ورکول خیر با تور که انزلت الی بل سو خیر نشی رسول خیر بسوک رسی اللہ او چه کم خیر تخلقو لورکے نازلے زوات اللہ محتاج مگوئے نمی پدے وطن کے پلارشتا نمی مورشتا نمی رورشتا نمی خورشتا نمی کورشتا اسمم نشتا نہ سارویشتا نہ خپلشتا نہ رشتہ دارشتا د مصر نہ رو تختیدم او دے علاقے ترالم اللہ زب سکو ہر سپاتش رب تاواز کئی اجنکے لاڑے دا شعیب علیہ السلام لونا لیکن اختلاف پکشتا کہ دا شعیب علیہ السلام و قبل سوکو اور راجح دا دے کہ دا شعیب علیہ السلام پیغمبر او دا جنکے دا غلونا اغتے علوی وی بابا دغه سے چل وی ور شهره والے نو یو جنې و پسراله نو تسوي وی ان ابوک يدعو ان ابي يدعوك پلار می تا غواړي او سله دی غواړي چې تا مونږ ته ګډه چیلې وبکړې داغه مزدوري درکې داغه مزدوري د خدای د پاره کړي داغه مزدوري درکې نو ترا سره روان شي موسی علیہ السلام میں مزدوری به ګورو سره یا اخلم یا نه اخلم خو زم سره یو ځای خو براته ملو شي کنه یو بنیاد پیدا شو ولی اللہ تے دلتا سوال کرے دے ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر خدا استا خیر تا خیر استا لاس کرے تنازل زو تا پروردگار محتاج ما اللہ دعا قبول اکلا فجاءت احداهما تمشي على استحياء قرآن شریف کے اللہ ہوئی یا ورا لو پڑے حیا روانا دا ان ابي يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين څنګه راغلی لکه دا کم دی زه خو د مصر نه راغلی شعیب علیه السلام او چې پلاره ته
دا جنې ته مخ کې وه موسی علیه السلام ورپسې نو چې هوا به ولګېده نو د هغې پرتوګ به وړقېده کمیس به وړقېد نو لاندې خپې به ښکاره شوې نو موسی علیه السلام ورته څه وایي وایي ته ما نه رستو شه زما نظر ستا په خپو لګېږي نو ما ته د شان آواز را کوه چې ښي طرف ته تو شه ګس طرف ته تو شه دومره حیا و موسی علیه السلام کې جنې ته رستو شوه حیرانه شو چې خدایه د هلک کې څونه حیا ده او چې کله د هلک هلته هم جنکو سره خبرې کولې سر یې ښکته و او چې دا جنۍ ورپسې ورله و مې سر ښکته دی ورته نه ګوري او وی ما نه رستو چې ستا په خپو مې نظر پرې ونه دی نو چې بویه ته شعیب علیه السلام نه هغه دې ټول تپوس وکړو نو موسی علیه السلام ټوله قصه ورته وکړه نو شعیب علیه السلام ورته فکر مه کوه د ظالمانو نه خلاص شوې دلته د فرعون نه چوسېږي بېغمه کېږه اوس هغه جنۍ ورته څه وایي پلار ته هغه جنۍ ورته وایي قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين وی بابا ځان سره مزدور که کنه د دې غریب خو دلته څوک نشته او بابا خدا واپس خو مصر ته دې تلیم نشي کنه هلته پې د هغوی مرګ پورې دی وجنې او بل به دې څه کوي دلته نو موږ ته موږ رور نشته نو ځان سره مزدور که کنه او دې مضبوط هم دی طاقتمن هم دی او امانتګر هم طاقت خو یې پته د هغه اوبو نه ولګوله چې د لسو کسو بورقې په یو سر راوسته او طاقت پته یې د هغې نه ولګوله چې هغه بورقې هغه تیږې په یو لاس اوچته کړه او بیا یې کېښودل او وی ډېر امانتګر دی خیانت نه کوي امین دی ولې په لاره ما حیا ولیده مونږ ته یې سترګې نه دي اوچتې کړې مونږ ته یې نه دي کتلې او په لاره یې زه د ځان نه رستو کړم نو چې دونه حیا نه کي او انسان د الله نه یریږي نو هغه کې امانت وي نو فورا شعیب علیه السلام ورته څه وایي هغه ورته وایي چې قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجاج فإن أتممت 10 فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قدويت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل او ورته وایي چې داسې به وکړو چې ما سره مزدوري شروع کړه دې دوو جنکو کې یو به درته په نکاح کړه خو شرط به دی چې 8 کاله پس 8 کاله ولې ځکه چې 8 کاله نه مخکې دا نابالغه دی د دې با نابالغه نو چې 8 کالو پس به دا پیغلې شوې وي او پته نه لګي 8 کې پیغله نه شي یو 2 کاله پې واوړي لسو ته ورسي نو 8 کاله خو زما ستا شر شو 8 کاله پس به درته ودوم خو که 10 کاله دې را سره مزدوري وکړې ډېره به ښه هغه وی ټیک وشوه خبره خو په ما به زیاتې نه کوې نه بس والله نقول بما نقول وکیل بس خبره خلاصه شوه او هغه موسی علیه السلام الله د شعیب علیه السلام غېږې له ورس 10 کاله علما وایي ورسره مزدوري وکړه څه مزدوري کوله لکه د بچي غوندې ساته او حضرت شعیب علیه السلام ته پته وه چې په دې الګ کې نښې د پیغمبرۍ دی پیغمبر هغه ته پته وه داسې زوم خدای راکړه چې هغه نه به خدای پیغمبر جوړوي هغه لکه د بچي غوندې وساته په کور کې ورسره دیره و ګډې چیلۍ به ورته سرولې د فرعون نه خدای بچ کړه د پیغمبر په تربیت کې الله راوستو او د عام مزدور په شان نه زوم یې که زوم د زوم خلک زیات خیال ساتي د زوم لکه د زوی په شان ځان سره که د پیغمبرۍ وروستو د چلېدو طریقې یې زده کړې خدای پاک دا فرعون نه بچ